کبرجن ستا د لاسه کبرجن ستا د لاسه هر ارمان به مې یتیم پاتې کېدو بس نیم ژبې وانان به یې راته ویلو په جانان کې به تجیم پاتې کېدو د غربت او محبت دواړو د لاسه د جنید نه به تعلیم پاتې کېدو. ملګرو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ او احترامات. الله دې وکړي چې ټول ښه یئ. پروګرام دی غزلزار او زه یم غازي نادان. په درمنو د دغه ړومبو دریو شعرونو خالق ښاغلی جنید معصوم صاحب را سره ناست دی او نن د دې نه څه نوي شعرونه اورو. تاسو ټول یې پیژنئ. هرکلی ورته ویم او مینه درته ویم. ډېره زیاته مننه غازي صاحب چې تاسو موږ له دومره راغلئ دومره ټایم وویستو ستاسو ډېره زیاته مننه. جنید معصومه څه به ورته ډالۍ کې نن دې څه راوړي دي؟ رځي او درې غزلې خو مې راوړلې دي چې دا دې مینوالو سره شریکې کړو. حاجي دا غزل مطلع ده هغه دا شان ده چې نوی غزل دی. دا مې اخیري ملاقات وګڼه اخیري ملاقات وګڼه یاره دیدنونه مې کات وګڼه. ډېره زیاته مننه. او تاله تصویران چې ما در کړي دي دا مې ګورې ګرانه زکات وګڼه. ډېره زیاته مننه. دا زړه لیونی په تا مین و خو دا زړه لیونی په تا مین و خو دا زړه لیونی درنه مات وګڼه. او ظلم کوي بیا هم خیرې نه کوم ځان باندې مې ډېر احسانات وګڼه. ډېر زیاته مننه. او مقطع ده چې نه یې واپسي شته مې احسان منا زړه معصوم مې ځان ته خیرات وګڼه. ډېر ډېر زیاته مننه. یو بل غزل دی چې کله چې هغې نه خفه شوی یم ټولې زمانې نه خفه شوی یم. ډېر ښه. اوس پکې زه خپلې سترګې نه تورم اوس د عینې نه خفه شوی یم. ډېر ښه. ډېره مننه. نظم توبه مې ده نظم توبه مې ده زه خو مې کدې نه خفه شوی یم. ډېره زیاته مننه. نظم توبه مې ده زه خو مې کدې نه خفه شوی یم. ما نه ردیف ځکه خفه شوی دی چې زه د کافیې نه خفه شوی یم. ډېره زیاته مننه. مقطع ده چې زه جنید معصوم کلي کې خوښ یم ستا د خاري نه خفه شوی یم. ډېر ښه. نور به پکې څه وي؟ ډېره زیاته مننه. یو غزل به بل هم شریک کړو. څه دا شان دی چې راغلی مو ترمنځ څه خفګان تر اوسه نو شلېدلی مې په غاړه کې ګریوان تر اوسه نو. چې نن څنګه نیلام شو په یو څو پیسو خرڅېږي عزت د پښتنو دومره ارزان تر اوسه نو. ډېر ښه. او چې ته رانه جدا شولې نو اوس پکې پیدا شو چې ته رانه جدا شولې نو اوس پکې پیدا شو. په زړه کې مې د سره هم ارمان تر اوسه نو. ډېر ښه. جانانه زما ډېره بېوسي وه بېوسي وه جوړ کړی مې ستا پوزې له پیزوان تر اوسه نو. ډېر ښه. او مقطع شعر دی چې ویل یې چې جنید به مې معصوم ګڼله څه داسې مې په ځان کړه چې په ځان تر اوسه نو. ډېر ښه. ډېره زیاته مننه غازي صاحب. ډېره مننه. مهرباني. قدرمنو جنید معصوم واورېدو او دغسې وخت سره به د ده نه نوي شعرونه اورو او بس موږ سره اوسئ. ښه د باد اوسئ. بریالي اوسئ. سلیمان قتال او غازي نادان په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ.